د بي بي سي پښتو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ د لندن د یارک د سوک تالار کې یو چې د لندن په ختیځ کې دی. لوبه د سهیل احمد افغان سوک وهونکي او برتانوي سوک وهونکي جک ګرین ترمنځ ده. جک ګرین 22 کلن دی. د په باب ویل کېږي چې ګواکې زړور دی او هرې لوبې ته چمتو دی. او افغان سوک وهونکی سهیل احمد بیا 28 کلن دی. دی یو له هغو زلمو لوبغاړو دی چې په 11 کلنۍ کې برتانیا ته راغلی و. دا اوس چې تاسو وینئ دی تالار ته را روان دی. سپینه چپنه یې اغوستې ده او چمتووالی کوي چې میدان ته راننوځي. د سهیل په باب باید ووایي چې دی 11 کلن و چې برتانیا ته راغی او دلته یې د تیکواندو له لوبې سره مینه وه، خو د هغه په ځای بیا وروسته سوک وهنې ته مخه کړله. د تر اوسه پورې 9 مسلکي سوک لوبې کړي دي. دا دی سهیل راغی له د مینوالو په چکچکو او د هغوی په ولولو راننوت. جک ګرین ور له مخه د سوک د دې کړۍ په یو کونج کې دته منتظر دی. عموما هغه سوک وهونکی چې برلاسی وي دوهم راځي د سوک په لوبه کې. لومړنی سوک وهونکی یا هغه چې دی ننګوي یا چلنجوي یې هغه ور له مخه هلته ولاړ وي. که تاسو ګورئ چې دا دی اوس سهیل د لوبې کړۍ ته ورننوت او دا د خولۍ هم لرې کړله. لوبڅار ورته وایي چې چپنه هم پرانیزي. د په چپنه باندې SOL لیکلی دي چې د سهیل په معنا دی. او جک ګرین وینئ چې اخواته ولاړ دی، ټوپونه وهي او په بدن باندې هم ګلان جوړ کړي دي. غره ښکارېږي او ورو ورو تیاری کوي د لوبې لپاره. سهیل اوس د لوبڅار سهیل څاري چې هر څه سم دي که نه، او دا د هغه هم ساتونکي غاښونه یې په خوله ور ننه ایستل او د لوبې د چمتووالي وروستۍ شیبې دي. دا د هم سهیل د درناوي په دود مینوالو ته درناوی وکړ او جک ګرین هم له خپلو روزونکو سره وروستۍ خبرې کوي. لوبڅار او دوی دواړه سوک وهونکي سره مخامخ کړل. د یارک تالار په باب درته وایم چې دا د لندن په ختیځ کې دی او دا مشهور کلب دی چې دلته ډېرې مهمې سوک وهونکي سیالۍ کېږي. جک ګرین 22 کلن لوبغاړی دی. دا د 4مه مسلکي لوبه ده او د سهیل په باب هم وویل چې دا یې 9مه لوبه ده. لوبه پیل شوله، دواړو لوبغاړو لاس سره ورکړل او انتظار دی. سهیل ورله واره د څو سوکانو هڅه وکړله او جک ګرین چې دی د دفاع په دود، خو په عین حال کې جک ګرین هم بریدونه کوي. خو دا دی اوس د دفاع په دود لاسونه یې پرانیستي نیولي دي. دا په دې معنا ده چې بلنه ورکوي سهیل ته چې وار پرې وکړي او سهیل هم ورته ګوري. دواړه ګمان کوم محتاطه دي، خو جک ګرین ډېر محتاط راښکاري. د سهیل پرله پسې بریدونه چې ونه لګېدل. جک ګرین هم اوس هڅه کوي چې وار وکړي، خو سهیل په ونه یو څه جګ دی. نو د جک ګرین سوک شاید په ګرانه ورسېږي. د سهیل له لوري ښکلي شاټونه وو چې په ونه لګېدل، خو جک ګرین غواړي چې ټیټ شي او ونه لګېږي. د سهیل له لوري په سینه باندې د یو برید هڅوله او دا ښکلی شاټ و. د سهیل د چپ لاس د جک ګرین په مخ ولګېد او اوس جک ګرین هغه د دفاع په حالت کې دی. البته دا ښکلی شاټ هم ووهه چې کوم ځای ونه نیوه. سهیل هڅه کوي چې د جک ګرین دفاع ورماته کړي او جک ډېر د دفاع په حالت کې دی. په عین حال کې سهیل ننګوي چې را مخته شه. دا د دواړه سوکان مخته نیولي دي او وار ته ګوري چې په سهیل باندې برید وکړي، خو سهیل ورته پام کړی دی او دا د دواړه یو بل ته په غېږ ورغلل. لوبڅار سره جلا کړل او ورته وویل چې لوبه سره وکړئ. دا د غېږ لوبه نه، د سوک لوبه ده. او سهیل پرله پسې وارونه کوي، هڅه کوي چې جک ګرین را وپرځوي یا داسې کاري سوک ورکړي چې
هغه له پښو وغورځوي. سوک لوبه همدغه ده. لوبڅار بیا دوی دواړه سره جلا کړل او داسې ښکاري چې جګرین ته وایي چې لوبه وکړه، په شا مه ځه. سهیل تر ډېره برید کوي او جګرین د دفاع په حالت کې دی. او دا 2 سوکه د سهیل له لوري 3 سوکه بلکې وویل د شی لاس او بیا کیڼ لاس، شی لاس او بیا کیڼ لاس. او جګرین د دفاع په حالت کې دی. سهیل پرله پسې بریدونه پرې کوي او کله چې جګرین هڅه وکړي سهیل پې جګ دی، د سوک په د جګرین سوک په سهیل نه لګېږي. دا د سهیل هم لږ هڅه وکړه چې ټیټ شي او لاندې ګزار وکړي، خو جګرین دواړه لاسونه مخ ته نیولي دي او دفاع کوي. سهیل غښتلی ښکارېږي په دې لوبه کې تر اوسه پورې. جګرین په شا ځغلي اوس، خو په عین حال کې په نڅاګرو پښو باندې غواړي چې له سهیله لاره ورکه کړي، خو سهیل ولاړ دی ځای پر ځای او دا د پرله پسې بریدونه کوي. څو برید یې وکړل پې. جګرین هڅه وکړله چې د ده هم څوک ور ورسېږي، خو سهیل پې غښتلی دی. دا د سر په سر یې څو واره پې وکړل او له دې سره هم اول پړاو پای ته ورسېدو. دا لوبه د 4 پړاوونو ده او که چیرې کوم لوبغاړی د دې 4 پړاوونو په ترڅ کې ونه پرځېده نو بیا به د پوینټونو په حساب باندې لوبه معلومیږي چې څوک یې ګټي. دا هم وایم چې که کوم لوبغاړی وپرځېده او لوبڅار تر 8 پورې شمار ورته وکړ او تر 8 وروسته هغه راپورته شو نو 3 پوینټه مقابل لوري ته ورکول کېږي چې خورا ډېر پوینټونه دي په لوبه کې. او که وپرځېدو راپورته نه شو نو طبعا د پرځېدلي په توګه باندې لوبه بایللې ده. په اول راوند کې داسې ښکاري چې سهیل کاملا برلاسی و. سهیل په ونه جګ و، جګرین دفاع کول او ټیټ هم و. دا د 2م راوند پیل شو، 2م پړاو پیل شو. لوبه هماغسې پیل شوې ده لکه په لومړي پړاو کې چې وه. جګرین د دفاع او په عین حال کې په د تیښتې په حالت کې دی او سهیل بریدونه کوي. سهیل ولاړ دی او دا ښایسته حرکات ول چې ټیټ شو، د جګرین له سکونه یې ځان وساته او په عین حال کې ښکلی شاټ ووهه، سوک ووهه او په عین حال کې جګرین هم اوس هڅه کوي چې په حرکاتو ځان ترې وساتي، خو اوس هم مخ ته سوکان نیولي دي او سهیل په چپ لاس باندې غواړي چې وار پې وکړي او که چیرې د هغه د دفاع کرښه خرابه شول نو بیا په شي لاس باندې ګزار پې کوي. دا ګوري چې سهیل په چپ لاس باندې مسلسل وار کوي او جګرین ترې تښتي. جګرین غواړي چې په تیښته کې یو وار وکړي خو سهیل ته نه دی رسېدلی لا. سهیل مسلسل په کیڼ لاس حمله کوي او دا د شي لاس 2 ښکلي شاټونه و چې جګرین باندې ولګېدل او جګرین اوس مسلسل د دفاع په حالت کې دی، خو په عین حال کې غواړي چې وښیي چې لا هم روغ دی او سهیل لا هم په چپ لاس باندې غواړي چې د دفاعي کرښه ور ماته کړي او دا د هڅه هم وکړله چې ور ورسېدو تر یوه حده پورې، بل ګزار یې پرې وکړه او جګرین د تیښتې په حالت کې دی. د کړۍ په هغه کونج ته ځي او ډېره انرژي هم شاید په همدې منډ باندې ولاړه شي او سهیل مسلسل بریدونه پرې کوي او کونج ته رایسار کړی دی. د جګرین هڅې چې ده هوایي ځي او د سهیل تر اوسه پورې کاري ګزارونه دي. دا دی ګوري چې سهیل مخامخ ورته ګوري او څاري یې چې کله به وار پرې وکړي او جګرین شاته ځغلي او غواړي چې سهیل داسې حالت کې راګیر کړي او د سهیل چپ لاس ښکلی سوک چې په مخ یې ولګېده د جګرین او دا د جګرین بیا هڅه وکړله چې وایي خو د سهیل سوکونه کاري دي، د سهیل سوکونه دا د مسلسل ورځي او جګرین د دفاع په حالت کې ده او د جګرین د دفاع یو څه ور ماته کړله. دا د آهسته کله کله آهسته ورشي چې هغه غافله ګیره کړي. جګرین دواړه لاسونه نیولي دي خولې ته او مخ ته او شاته کېږي او سهیل دی چې د برید په حالت کې دی. د سهیل د لوبي طرز داسې دی چې په خپل قوت باندې دی
غښتلی راته ښکارېږي ځکه چې دی ځغلي نه بلکې مسلسل وارونه کوي. دی هم څو پرله پسې وارونه دا به دویم چې سهیل په تیرو اتو لوبو کې یوازې یوه لوبه په پوینټونو باندې بایللې ده او نورې ګټلې وې. جګرین هم په خپلو څلورو لوبو کې کومه یوه نه ده بایللې او مسلسل بریدونه د سهیل له لوري او دوهم پړاو هم پای ته ورسېد. په دوهم پړاو کې هم داسې ښکاري چې سهیل برلاسی دی. د بي بي سي پښتو تلویزیون ګرانو لیدونکو تاسې د لندن په ختیځ کې له یارک هال څخه د افغان سوک وهونکي سهیل احمد او د برتانوي سوک وهونکي جګرین ترمنځ سیالي وینئ. جګرین 22 کلن دی. د څلورمه مسلکي لوبه ده او سهیل احمد یې چالنج کړی یا ننګولی دی چې ورسره سیالي وکړي. سهیل 28 کلن دی، افغان دی، 11 کلنو چې برتانیا ته راغلی و. تر اوسه پورې 8 مسلکي لوبې کړي دي او په دغو 8 لوبو کې یوازې یوه بایللې ده او په 7 کې بریالی و. دریم پړاو پیلېدونکی دی. لوبڅار بیا دواړه لوبغاړي سره مخامخ کړل، زنګ ووهل شو او لوبه هم هماغه ډول پیل شوله چې جګرین دفاع په حالت کې دی او سهیل د برید په حالت کې. البته دفاع ته هم پام وبوسه چې ځینې سوک وهونکي دفاع کوي چې خپل مخالف لوبغاړی غافلګیره گیر کې او کاري وار وکړي، خو تر اوسه په دې لوبه کې اقلا د په سهیل باندې دغسې لوبه نه ده شوې. جګرین که دفاع هم کړې ده خپل وار یې بیا نه دی کړی. د سهیل له لوري ښکلی د ښي لاس ګزارو چې ځای ولګېد. جګرین لا هم په شا کېږي او ظاهراً داسې ښکاروي چې خپل وار ته ګوري، خو سهیل پې غښتلی ښکاري. سهیل احمد افغان سوک وهونکی چې په سپین جنګي کې دی او جګرین چې تور جنګی لري او جګرین تر ډیره کونج ته راایسار دی او ځغلي. سهیل مسلسل د ښي لاس او چپ لاس دوه ګزار وکړل، یو یې البته ونه لګېده او دا د بیا پسې ورغی سول او ښکلی شاټ یې و د ښي لاس له لاندې داسې یو څوک چې که لګېدلی وای د جګرین کار یې خراباوه. جګرین چې کوم ګزار کوي هغه هوایي ځي او د سهیل بیا راګیر کړی ده کونج ته او 2-3 ګزاره یې ورکړل، خو جګرین بیا ځان وساتو. د سهیل له لوري بل وار او دا د بیا هم د چپ لاس باندې بل وار او جګرین په شا کېږي، ډېر مخ ته ورته نه راځي. د سهیل لوبه ګورو چې د دفاع په دود لاسونه مخ ته نه دي نیولي لکه د جګرین غوندې او سهیل ته ډېره پورې منتظر هم دی چې هغه راپورته شي، دی وار پرې وکړي. جګرین ایسار دی په کونج کې، سهیل ورته ګوري او دا د یو بل وار 2-3 سر په سر وارونه یې پرې وکړل، د کیڼ لاس او بیا هم د ښي لاس. دا د یو بل د ښي لاس ګزارو خو ونه لګېدو په ځای باندې، لیکن پرله پسې سهیل دی چې بریدونه کوي او جګرین دی چې په نڅاګرو پښو باندې غواړي چې ځان خلاص کړي. د سهیل له لوري مسلسل بیا د ښي لاس او د کیڼ لاس 2-3 ښکلي ګزارونه. جګرین بیا ودرېد او دا ور دفاع په دود لاس نه ونیولی مخ ته او یو ګزار یې وخوړ. نندارچیان هم هڅوي چې دوی دواړه هڅوي چې سمه لوبه وکړي او حتما به هم اشاره جګرین ته وي. د سهیل له لوري 2 نورې ښکلې هڅې. دا دی بیا جګرین خپل مخ ته لاس نیولی دی او بدن په حرکاتو باندې غواړي چې د سهیل له سکونو ځان وساتي، خو سهیل په ځیر ورته ګوري او دغه دی بل وار او بیا هم په کیڼ لاس باندې وارونه پرې کوي او غواړي چې که د دفاع کرښه یې ورماته کړله نو کیدای شي په ښي لاس باندې بیا اصلي ګزار ورکړي. او دریم پړاو هم ختم شو. سهیل د خپل مټ په ښکارولو خوښ ښکارېږي. نو له 3 پړاوونو وروسته داسې ښکاري چې سهیل برلاسی دی
په درو سرو پړاوونو کې مو ولیدل چې جګرین تر ډیره پورې هڅه کوي چې لاسونه خپل مخ ته ونیسي او دفاع وکړي او وځغلي او په شا لاړ شي او سویل دی چې تقریبا ورته ولاړ وي مخامخ ورته ګوري او ګزارونه پرې کوي او دا اوس هم که تاسو وګورئ د وقفې په ترڅ کې د جګرین روزونکي د هغه په پالنه باندې بوخت دي او سویل عادي ولاړ دی دا د دې ښکارندویي کوي چې په سویل باندې کوم څوک نه دی لګېدلی نو هغه په اصطلاح ترمیم کاری ته ضرورت نه لري او جګرین دی چې ګزارونه یې خوړلي دي او اړ دی چې ورته وکتل شي د پالونکو له لوري دا هم څلورم پړاو بیا پیل شو او لا هم ګورو چې د درو نورو پړاوونو غوندې جګرین په شا او په تیښته دی او سهیل دی چې وارونه کوي جګرین دفاع کوي او سهیل مسلسل په ښي لاس او کیڼ لاس باندې پرله پسې وارونه پرې وکړل دا یو بل وار او جګرین هڅه وکړله چې په سینه یې ووهي خو او د سهیل له لوري دا څوک ډېر کاري و دا د سهیل په مخامخ ور روان دی او جګرین لا هم په شا کیږي او سهیل ګمان کوم چې غواړي چې لوبه په دې پړاو کې یو لور ته کړي خو او سهیل مسلسل وارونه کوي جګرین په شا ګرځي اوس لوبه تر سوک د ځغاستې ډیره ده سهیل مسلسل پې ورځي او جګرین شاته کیږي دا د بل وار دا ځل به شاید لوبڅار لوبه یې ساره کړي ځکه چې د یو بل لاسونه یې سره نیول دي لوبڅار سره بیل کړل او دا د سهیل هم هڅه کوي چې جګرین ووهي او جګرین او د کیڼ لاس ښکلی ګزار بل ګزار هم د کیڼ لاسو چې جګرین یې شاید ګنګس کړی وي سربداله کړی وي دا بل ګزار هم د سهیل له لوري یو بل ګزار هم او جګرین لا هم په شا ځي دفاع کوي او دا دی پرله پسې دوه درې واره د سهیل له لوري او یو هڅه یې کوله چې په ژامه یې وولي خو جګرین ځان وساته سهیل لا هم ورته ګوري چې کله به د جګرین د دفاع کرښه نه وي چې دی پې کاري ګزار وکړي جګرین شاته کیږي او سهیل دی چې ورته ګوري ورته وایي چې راځه ګواکې برید وکړه خو جګرین تر ډیره پورې په ځغاسته او د پښو په حرکاتو باندې غواړي چې ځان خوندي کړي او سهیل ورته ولاړ دی ورته ګوري او لارې ته ګوري دا دی د سهیل له لوري یو دوه درې نور ښکلي شاټونه په مخ باندې هڅه وکړل او جګرین غواړي چې داسې وښیي چې ګواکې په ده باندې څه نه دي شوي خو دغه هم د دې ښکارندویي کوي چې سړی لګېدلی دی خو اوس تر ډیره پورې وخت ضایع کوي او تښتي دا د سهیل ور نږدې کیږي او غواړي چې ګزارونه پرې وکړي خو جګرین شاته دی دا دی بیا یې دفاع ته ځان نیولی دی او کونج کې دی او مسلسل پرله پسې دی سهیل سکونه خوري او سهیل ورپسې دی او دا د مخامخ څو ځلې ګزارونه یې ورکړل شول او جګرین که څه هم هڅه وکړله چې وار وکړي خو هوایي ګزارو ځکه چې د سهیل وارونه پرله پسې دي او د سهیل له لوري د ښي لاس او بیا د کیڼ لاس دا د کیڼ لاس او د ښي لاس پرله پسې څو ګزاره او جګرین بیا هم په شا شو او دا د لوبه پای ته ورسېدله څوک ونه پرځېده یا ناکاوټ نه شو نو اوس به دې ته ګورو چې د پوینټونو په لحاظ څوک بریالی دی ظاهرا خو همداسې ښکاري چې سهیل ډېر برلاسی و خو پوینټونو ته وګورو چې کیسه څه ده سهیل ظاهرا خوشحاله ښکارېږي دا د غاښ ساتلو برخه یې هم لرې کړله له خولې د ازموینه هم وشوله سترګې یې ور وکتلې او دا د افغانستان بیرغ یې هم پر واچاوه د په اوږو باندې او افغان لوبغاړی سهیل اوس منتظر دی د لوبڅارانو له لوري د پوینټونو اعلان ته چې حتما باید د ګټلي وي ځکه چې په ټوله لوبه کې په 400 پړاوونو کې دی و چې برلاسی و دا د لوبڅار دواړه لوبغاړي جګرین او سهیل احمد ودرول او اوس هم اعلان کوي چې بریالی څوک دی د افغانستان سهیل احمد او د برطانیا جګرین د 4 پړاوونو لوبه او سهیل وګټله سهیل په
پوینټونو باندې دا سیالي وګټله او افغان زلمي سوک وهونکی سهیل احمد خپل برتانوی سوک وهونکی او ننګونکی جک ګرین د 4 پړاوونو په دغه لوبه کې مات کړ او د افغانستان دغه زلمي سوک وهونکی د لندن د یارک په تالار کې چې دغه ښار په ختیځ کې دی دغه بری خپل کړ او د مینوال دي چې له ده سره روغبړ کوي او مبارکي ورکوي او سهیل خپل نهمه مسلکي لوبه هم په اسانۍ دا وګټله. د سهیل مینوال دي چې دی راګیر کړی دی او له ده سره عکسونه اخلي. په همدې ځای موږ هم له تاسو اجازه غواړو. د سوک دا لوبه مو د بي بي سي له پښتو تلویزیون کتله. سهیل احمد د افغانستان او جک ګرین د برتانیا و چې افغان لوبغاړي لوبه وکړه.